دا مهارت دی چې مونږ خبرې کوو اما تر ټولو ښه مهارت بیا دا دی چې مونږ خبرې واورو تاسې هغوی وګورئ چې ډېر غږیږي او بیا هغوی وګورئ چې ډېر نه غږیږي اما ډېر اوري هغوی ډېر ذکي دي هغوی ډېر باتدبیره دي هغوی ذکاوت تر نورو لوړ ده یا په بازار کې چې هیڅوک موږ پیژنو نه سلام کلام ورسره نه لرو هغوی ته هم وخت ورکول پکار دي هغوی سره هم همغږي پکار ده یو څه ترې رانیسې په یو داسې فکر او انداز راونیسه چې تر تا متاثر سي او دی هیله ولري چې تا بیا یو ځل بیا وګوري دی هیله ولري چې ته دایمي مشتری پاتې شي او بالاخره له همدې امله به دی کوشش وکړي ستا نمبر په خپل ټلیفون کې واخلي بلکې تا ښه اخلاق کړي تا ښه چلندونه کړي تا ښه اورېدونکی وې ته ښه صابر وې ته ښه محبت کوونکی یې ته ښه مینه ناک یې او ته ټکه ټکه ډېر نور څه سلامونه جوړ په خیر هیله ده ښه وئ په خیر وئ سلامت وئ په یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم په لومړیو کې له تاسو ټولو څخه زښته زیاته مننه کوم چې ما سره زما د دغو بحثونو لړۍ تعقیبوئ ګورئ کمنټونه کوئ او زه ډېر زیات هیلهمند یم چې زما دغه واړه بحثونه نه پوهېږم چې څومره به تاسو ته قانع کوونکي وي خو زه په دې فکر او په دې هدف کوم چې کیدای سي له یو ملګري له یو دوست سره څه ناڅه مرسته وکړي او زه له تاسو ټولو څخه غواړم چې هر څه ستونزه وي هر څه مسله وي که زما په بحث کې مسله وي یا تاسې ته ځینې ستونزې پیښیږي او که اړینه یې ګڼئ چې موږ پې خپلې تجربې شریکې کړو کار پې وکړو او تاسو ته یو ویډیو پې جوړه کړو نو ما ته لطفا لیکئ مستقیما پیغام هم راته استولی شئ په کمنټ کې هم راته لیکلی شئ او له نورو لارو هم ما سره رابطه کولی شئ نن د تیر په څیر په یوې بلې مهم موضوع خبرې کوم کیدای سي دا موضوع له نورو ډیرو تاسو ته په زړه پورې او جالبه وي بحث او خبرې دا دي چې زموږ دا اړیکې دا روابط دا راکړه ورکړه او دا له خلکو سره تماسونه دا به څنګه استقرار پیدا کولی سي څنګه به دوام پیدا کولی سي او څنګه به ښې کېدلی شي دا اړیکې زه تاسې ډېر نور دوستان له دې ځورېږو چې فلاني ما سره داسې وکړل او لاړ یا فلانی د انډیوالۍ نه دی یا فلانی د ملګرتیا نه دی یا هغه په اړیکو کې هغه کوم د اړیکو جوهر چې دی د اړیکو هغه رازونه چې دي هغه په هغې نه پوهېږي په هغو رموز نه پوهېږي ځینې لوړې ژورې د انډیوالانو د ملګرو د همکارانو ترمنځ حتی په کورنۍ کې دا راځي اړیکې ټولې اړیکې دي کله په کورنۍ کې له پلار سره وي والدینو سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره وي او که لږ وراخوا خپلوانو سره وي کلیوالو سره وي همکارانو سره وي او یا تاسو ته ډېر نږدې دوستانو سره وي دا ټولې اړیکې دي او دا مدیریت غواړي دا سمبالښت غواړي که مدیریت نسی او تنظیم نسی نو دا راڅخه شکیږي دا راڅخه له منځه ځي دوام نسی پیدا کولی او بالاخره موږ ته یو درد هم پیدا کوي یو تشنج هم موږ ته پیدا کوي او کله وارې موږ بې ارزښته ګڼل کیږو له خپل ځان سره یو داسې بحث راته جوړیږي چې ښه ما څه وکړل بیا کله دا بحث هم کوو چې ښه مه کوه بدله تا څه غواړي کله مو اورېدلي وي په دا فیسبوک کې زه ډېر دوستانو ملګري ګورم چې له یو نیم ملګري یا له یو نیم دوست څخه ځورېږي یا یو ګیله ورته جوړوي نو زه کوشش کوم چې په همدغه مسایلو باندې لږ ډېر تم سم تر څو که چېرته پام ورته وسي او نو زه ډاډمن یم چې څه ناڅه به دا ستونزه راکمه شي او لږ تر لږه به یو چاته یو حل ور پیدا شي او په خپلو اړیکو او په روابطو کې به دی کوشش وکړي چې هغه متناقض نشي هغه ماتې نشي او هغه بالاخره دوام پیدا کړي نو په دغه برخه کې مې ځینې نقاط درته راټول کړي هیله لرم چې زما دا بحث تر پایه راسره وګورئ لومړی د ښو اړیکو لرلو لپاره صادقانه اوسېدل ډېر مهم دي په احساساتو کې په خبرو کې په چلندونو کې په ټولو هغو وعدو او خبرو اترو کې چې موږ یې له کورنۍ سره له دوستانو سره له همکارانو سره او یا موږ ته چې څوک په شاوخوا کې رانږدې دي هغوی سره یې لرو دا باید ډېر صادقانه وي احساسات باید صادقانه وښیو ګیلې صادقانه وکړو مهرباني باید صادقانه ولرو مرستې باید صادقانه ولرو دوه مخې نه ده پکار د یو چا لپاره یو څه کول نه دي پکار له خپل زړه سره
خپلو ښو چلندونو سره د خپلو اخلاقو له مخې خلکو سره تعاملات پکار دي. کله چا سره مرسته کوئ، که هغه مالی مرسته وي، نور معنویات مرستې وي، یا هم مشورې وي، دا د زړه له کومې لرئ، په خپل زړه یې لرئ، په خپل فکر او په خپل پاک نیت باندې لرئ، په دې کې صادقه اوسئ. لالچ مه کوئ چې ګواکې به تاسې به یو چا سره د دې لپاره مرسته وکئ، د دې لپاره به یو ښه مشوره ورکئ، یا به د دې لپاره یو چا ته لاس ورکئ چې په راتلونکي کې به تاسې ته هم بیا ورته عمل در سره ولري. او کله وارې زه دوستان ګورم چې خلکو سره اړیکې د دې لپاره پالي چې دوی سره وپالل شي. وایي چې زه در کره درځم نو ما کره به هم راځي، ځکه مناسبتونو په اړه یا په مناسبتونو کې درته مبارکي لیږم، خو تیم باید ماته ولېږي، یا که زه چېرته قرض حسنه در کوم، که زه مرسته در سره کوم، خو تیم باید را سره وکړي. زه دغو ملګرو ته وایم چې اول هېڅ ضرور نه ده، که مو مرسته له وسه پوره نه وي نو ولې یې کوئ، ولې ژمنه یې کوئ، یا ولې هغه مرسته څه ناڅه چې تاسې لرئ دا مه کوئ، که د دې لپاره کوئ چې په راتلونکي کې باید تاسو سره هم ښه چلند وکړي. زما عادت دا نه دی، احسانونه که کوو، مرستې که کوو، مشورې که ورکوو، خلکو ته د خدای د رضا لپاره ورکوو، خلکو ته د اصلاحاتو لپاره کوو دا کار، او د دې لپاره کوو چې دا ټولنه سمه سي، موږ له ستونزو بچ شو، او یو ښه په اخلاقي ټولنه کې موږ ژوند ولرو چې زړونه مو باغ باغ وي، خوشحاله یو، او په انسانیت کې پایښت ته ورسیږو. زه په دغه څو نقاطو ژوند کوم، د دې لپاره ژوند او د دې لپاره مرستې، خبرې، تعاملات، اړیکې نه پالم چې ګواکې ما سره به هم راتلونکي کې باید داسې وسي، ځکه دا یو ډول اندېښنه ده چې زه ځان سره لرم، او زه نه غواړم چې دا اندېښنه ځان ته په دغه ډول پیدا کړم چې زه خلکو سره تعاملات د خپل ځان لپاره ولرم چې په راتلونکي کې باید ما سره همدغسې وکړي. نو د دې لپاره که غواړو چې له کورنۍ نیولې تر همکارانو، تر ملګرو، تر کلیوالو، تر نورو خلکو پورې ښې اړیکې ولرو، زموږ اړیکې دوام پیدا کړي، موږ سره هم راکړه ورکړه وسي، موږ هم ولرو، یو ښه انساني ټولنه کې ژوند وکړو، نو د دې لپاره صادقانه اوسېدل ډېر مهم دي. حتی زه فرض ګڼم منافقتونه نه دي پکار، دوه مخیتوب نه دی پکار، سپینه خبره پکار ده، مرسته کوئ، هر څه چې کوئ تاسې په خپله وکئ او په خپل اطمینان باندې کوئ. نو په دې خاطر چې ګواکې تاسې په راتلونکي کې له ستونزو سره مخامخ نه شئ. او که چېرته څه په فکر کې لرئ یا تعاملات غواړئ چې تاسې سره قصدي وشي، یا تاسې د خپلې توقع تعاملات غواړئ، اړیکې غواړئ، هغه نه کېږي، ځکه له همدې امله کیدی شي چې کله ستاسې زړه مات سي، تاسې ناهیلې سئ، احساساتو کې راسئ، خفه سئ، نو بیا به په فیسبوک کې هم لیکل کوئ، بل هر چېرته به هم ګیلې کوئ، او ډېر نور ستونزې به هم درته در جوړې وي. بله مسله د ښو اړیکو د پاللو، د ښو اړیکو د ساتلو، او د ښو اړیکو د دوام لپاره هغه ښه اورېدل دي. دا مهارت دی چې موږ خبرې کوو، اما تر ټولو ښه مهارت بیا دا دی چې موږ خبرې واورو. تاسې هغوی وګورئ چې ډېر غږیږي، او بیا هغوی وګورئ چې ډېر نه غږیږي اما ډېر اوري. هغوی ډېر ذکي دي، هغوی ډېر باتدبیره دي، هغوی ذکاوت تر نورو لوړ ده. متفاوت مهارتونه دي، متفاوت ځایونو کې په کار راځي، خو دا اورېدو مهارت دا تاسې د یو چا زړه ته ورکېباسي، دا تاسې ته د ارزښت درکوي، دا تاسې ته یو مقام او شخصیت دربښي، تر څو چې تاسې خلک اورئ، مسایل اورئ، کیسې اورئ، او همداسې ځیر ورته خلکو ته یاست. هر بحث چې کېږي خلکو ته وخت ورکوئ چې باید د هغوی خبرې واورئ. له همدې امله دا ستاسو سره د هغه زړه لګېږي، لاس درکوي، او هر وخت هغه غواړي چې تاسو سره بیا وګوري، در سره کینی، تر څو تاسو ته زړه تش کړي، تر څو تاسو ته خبرې ولري. او که چېرته د ښو اورېدو تر څنګ بیا یو درناوی هم ولرئ، نو دا نو نور علی نور، غوړ به لا غوړ سي، نو اړیکې به هم دوامداره پاتې سي، خوشحاله به مو اوسئ، اخلاقي شخصیت به مو را ظاهر سي، او هر چاته به ګران یاست. له همدې امله به ډېر قیمتي سئ، له همدې امله به تاسو ته یو څوک ښه موقف هم درکوي، له همدې امله به تاسو ته خاص درناوی هم کېږي، خلک به در څخه مشورې هم غواړي. خو که چېرته تاسې خدای مکه
خبرې نه اورئ یا که په کوم مجلس کې ناست یاست یا څوک درته غږیږي نو هغوی تاسې نه زړه بدي کېږي، تاسې باد راځئ، تاسې نه خوښوي او نه غواړي چې تاسې سره په راتلونکي کې بیا مخامخ سي او که کومې اړیکې در سره لري هغه هم شکوي. بعضې دوستان به په دې ټولنیزو ناستو کې لیدلي وي چې یوه قصه به دې ورته راخیستې وي، یوه مهم مسله به دې ورته راخیستې وي، دی به په ټلیفون کې مصروف سي، دی به یو چاته مسله رسوي، دی به بله خبره پکې را پیدا کړي یا به یو بل څوک په یو بل بحث کې به راوغورځي. نو دغه هغه بحث تشنج ته بیایي، هغه خبرې خرابوي، هغه اړیکې ناسم لوري ته بیایي. نو هغوی چې ښه اورېدونکي دي هوښیاران دي او ډېر ملګري به لري او د پوره ذکاوت خاوندان به هم یو په ژوند کې به له بریالیتوبونو سره حتما مخامخ وي. هغوی به ډېره ګټه هم کوي، هغوی به ډېر مشتریان هم لري او هغوی به هر څوک بیا هر چېرته یادوي. که چېرته له کومې ستونزې سره مخامخ شي دغه ډول کسان چې ډېر اورېدونکي دي او محترم دي نو دوی به له ستونزو خلک بچوي، خلک به مرستې ته ورګام کوي او لاس به ورکوي تر څو هېڅ کله هم له ستونزې سره مخامخ نشي. بل د ښو اړیکو د دوام او د پایښت لپاره د پاللو لپاره صبر او برداشت مهم دی. خدای تعالی له صابرینو سره دی. اورېدلی به مو آیت شریف دی. نو ټول هغه کسان چې صبور دي، صبر لري، د هغوی په پرتله چې بې صبرناکه دي، صبر نه لري، بیړه یې خوښه ده، غواړي چې ډېر کارونه په بیړه وسي، نو له ستونزو سره به دغه خلک ډېر مواجه. صبر تاسې ته یو ښه شخصیت در بخي، صبر تاسې خپل مراد ته رسوي. اورېدلی به مې وي چې د صبر میوه خوږی. نو له همدې امله که چېرته تاسې صابر وئ، په مسایلو صبر ولرئ، صبر ولرئ چې څوک څه کوي، څوک څه وایي، ستونزه بیانوي، ښه خبره کوي یا څوک تاسو سره څه کوي، څه ډول اړیکې در سره پالي. صابر اوسئ، منتظر اوسئ، وخت ورکړئ هر چاته تر څو خلک ځان ثابت کړي، تر څو ته خلکو ته ثابت سي. خو که هر چېرته هر څه بابیزه ګڼې، هر څه ته یو څه خپله ګټه سنجې، لالچ خورې، نو بالاخره به ته به د خلکو په وړاندې سپک یې، ته به د خلکو په وړاندې یو داسې چې بیړه دې خوښه ده، عاجل مسایل دې خوښ دي. نو معمولا ډېر خلک بیا په داسې خلکو باندې باور نه کوي او هغوی چې صابر دي، هغوی چې معجزه دي، هغوی چې عاجز دي، نو خلک به په باور هم ډېر کوي، اړیکې به ورسره پالي، ناسته پاسته به ورسره ډېره کوي او د ستونزو په وخت کې به تر بل هر چا دته لاس هم خلک ورکوي. بل د ښو اړیکو د پاللو لپاره هڅول مهم دي. بعضې دوستان هیله لري چې تاسې سره په ناسته پاستې دوی خوشحاله سي. تاسې هڅه وکړئ چې هغه ته خپله هیله یې ورپوره کړئ. زړه ماتې کوئ مه په کوم مراد او په کوم فکر او په کوم هدف چې تاسو ته راغلي یا چې تاسو سره کومه اړیکه پالي هغه د زړه له کومې ورسره وپالئ. هڅه وکړئ چې هغوی خفه نه سي. که چېرته د خفګان ستونزې د ګیلې مسله راځي تاسې ور وړاندې سئ، هغه حل کوئ. او په دغه برخه کې یو هڅونه هم ډېره مهمه ده. که په کوم مهارتونه لرئ، کومه پوهه لرئ، ځینې وخت ښه سلوک لرئ او خپلو هغو خلکو چې تاسو سره په رابطه کې دي نو لطفا دا مه سپموئ، هغوی سره شریک کړئ، په ښو کې ور شریک شئ، په بدو نه یې منع کړئ، په تاوانونو کې حتی ورسره برخه واخلئ. که چېرته برخه نه سئ ورسره اخیستی، مشوره خو ورسره ورکولی سئ، ورسره کېناستی سئ، ورسره ویر کولی سئ تر څو د هغه زړه تس سي، د هغه زړه سپک سي او هغه ته یوه ښه لاره پرانیزئ. هغه دوستان چې له نه کار کولو رنځېږي، له بیکارۍ رنځېږي، له ستونزو له کړاوونو سره مخامخ دي، نو که چېرته ته هغوی وهڅوې او د هغوی سره همغږي ولرې، هغوی سره کښېنې، بحث مجادلې ولرې، لارې ورته پرانیزې، خپله ورسره مرسته وکړې او د هغوی په غم د چا خبره ور شریک شي، نو هغوی به تا ته زړه درکړي، تا ته به خاص احترام ولري او په زړه کې به یو ښه ځای درته پیدا کړي. نو خو همدغه ژوند دی. ټول هغه خلک چې دغه ډول فکر لري او دغه ډول سلوک لري نو څنګه به خوشحاله ژوند لري. تاسې په خپل چاپیریال کې وګورئ، څوک چې ډېرې پیسې لري، څوک چې ښه شخصیت لري، څوک چې په ټولنه کې نوم لري، څوک چې هر ډول ښه شخصیت لري، هغه به صابره وي،
هغه به خلک هڅوي او هغه به خلکو ته ښه احترام لري. نو ولې موږ تاسې ونه لرو؟ ولې بیړه وکړو؟ ولې خلک ونه هڅوو؟ ولې خلکو سره خپل دغه احساسات شریک نه کړو؟ ولې خپل خلکو سره خپل ښه فکرونه شریک نه کړو؟ ولې خپل ارزښتونه چې موږ را خپل کړي دي په مرور د وخت د خلکو سره علني شریک نه کړو؟ نو زما هدف هم دغه لړۍ دغه بحثونه همدا ده چې سم چې یاد دي، څه چې تجربې دي او څه چې فکر کوو زموږ له نظره ناسم دي د هغې حل لپاره راوتي یو او همدغه بحث همدې لپاره کوو. د ښو اړیکو پاللو د ښو اړیکو د دوام لپاره وخت تېرول او همغږي ډېره اړینه ده. تاسې به لیدلي وي چې څوک وخت نسي تېرولی، هغه ډېر ملګري نه لري. څوک چې ښه همغږي نسي رامنځته کولی، هغه ډېر ملګري او دوستان نه لري، هغه ډېرې اړیکې نه لري. دا مهارت دی چې خلکو سره موږ وخت تیر کړو. دا مهارت دی چې موږ خلک په مختلفو فکرونو سره درک کړو، هغوی ته احترام ولرو، هغوی واورو، هغوی ته صبر ولرو. کیدای شي چې ځینې وخت به موږ له دې عمله کم ګڼل کېږو. کیدای شي ځینې فکر خلک وکړي چې موږ هر چاته باید صبر ونه لرو، موږ هر چاته باید وخت ورنه کړو. نه، زه له دې سره موافق نه یم. خلک لکه څنګه چې مونږ آزاد او خپلواک انسانان یو، همداسې خوښوو چې خپلواک نظریات بیان کړو، ښه وایسو، همداسې باید په نورو ما هم باید دا ولورېږي چې هغوی ښې خبرې ولري، هغوی ښه نظریات ولري، هغه د ښه شان و شوکت خاوندان وي او هغوی ته باید موږ وخت ورکړو. دا چې موږ خپل ځان غواړو، خلک هیروو، دغلته ستونزه پیښیږي، دغلته د اړیکو ترمنځ خنډ را پیدا کیږي، دغلته اړیکې شلیږي، دغلته اړیکې له منځه ځي. حتی که چیرته موږ خلکو ته وخت ورکو، له خلکو سره په مسایلو کې، په اړیکو کې ښه همغږي ولرو، په چکرونو کې، په ناستو کې، په مجلسونو کې، په همکارۍ حتی په کور او دفترونو دي ټولو مسایلو کې چیرته چې تعاملات موجود دي، یا په بازار کې چې هیڅوک موږ پیژنو نه، سلام کلام ورسره نه لرو، هغوی ته هم وخت ورکول پکار دي، هغوی سره هم همغږي پکار ده. یو څه ترې رانیسې، په یو داسې فکر او انداز یې راونیسه چې تر تا متاثر سي او دی هیله ولري چې تا بیا یو ځل بیا وګوري، دی هیله ولري چې ته دایمي مشتری پاتې شي او بالاخره له همدې امله به دی کوشش وکړي ستا نمبر په خپل ټلیفون کې واخلي، تا سره به خپله رابطه که چې له بازاره جوړه ده، شخصي رابطه به در سره وکړي، اړیکې به در سره جوړې کړي. نو نور څه غواړې؟ نو دا د انسان هغه لوړو پوړیو ته رسوي، تکامل ته رسوي او بیا به خوشحاله ژوند هم لرئ. د ښو اړیکو لپاره یو بله نقطه چې غواړم پې خبرې وکړم هغه دا ده چې تفاهم او انعطاف پذیري دا ډېره مهمه ده. ډېر دوستان مو لیدلي وي چې یو څه یې په خوښه او فکر ونسي عصباني کېږي، انعطاف نه ښیي، ولې د ده خبره ونه منل سوه، ولې د نظریات ونه منل سو، تفاهم نه لري، په دې باور نه لري چې خلک هم انسانان دي، خلک هم خپلواکي لري او خلکو ته خپل ځان مهم دی. هغه کسان چې تفاهم لري، هغه کسان چې انعطاف پذیره دي، هغه د هغو پرتله به ښه شخصیت لري چې هغوی انعطاف پذیره نه دي. خیر ده چې له ما نه یوه تېروتنه وسوه، نو زه خو باید خپله تېروتنه ومنم، زه خو باید په یوه مسئله کې چې موږ ته یوه ګډه وظیفه راسپارل کیږي، یا یوه مسئله یا یوه ټولنیزه خبره یا د ملت موضوع یا د کلتور او د نورو مسایل ولې تفاهمات ونه لرو؟ خبرې به کوو، عهده‌ای چلند به نه کوو، خپل احساسات به شریکوو، رښتیا به وایو، صادقه به یو. کیدای شي چې کومه خبره موږ نه هم تېره او بیره سي، خو او کیدای شي چې موږ سره هم خلکو عکس العملونه وښیي. ډېر په آرامه توګه موږ باید د خلکو ځوابونه ووایو. څوک چې موږ سره زموږ خبرې نه مني، موږ مجبور نه یو چې په زوره په خبره پر وتپو، بس تیر شي به همالته خبره پای ته ورسوي، ووایي چې صحیح ده، ما خپله هڅه وکړه، خپل کوشش مې وکړ چې تاسو ته د دغه مسایلو په تړاو زه قناعت درکړم. داسې تاسې قناعت نه راسره کوئ، نو زه خو مکلف نه یم چې تاسو سره جنګ وکړم. دا تفاهم ده، دا انعطاف پذیری ده. که کوم مسایل ولیا په شخصي اړیکو کې یو څوک تا ته راځي، درنه ګیلمن کېږي، درته خبرې کوي، کیدای شي تا نه یو ښه چلند ونسي، یو چېرته ستونزه پیښه سي، یو چېرته تېرې او بیرې خبرې درنه وسي، په سړه سینه ځواب ورکړه چې وروره، ملګري، انډیواله، هر څه چې ورته وایې، پلانی صاحب، احمد صاحب، محمود صاحب، دا صحیح ده صاحب، ما نه دا تېروتنه سوې، خو زه به کوشش وکړم چې راتلونکي کې به داسې نه کېږي. نو دا به تا نور هم هغه ته به ورنږدې سي، د هغه به باور نور هم در باندې ډېر سي، هغه په سختو شرایطو کې بیا لاس درکړي.
هغه به په سختو شرایطو کې بیا تا ته راسي د لاس هیله به درنه ولري چې تور سره مرسته وکړي. خو که چېرته ته وایې چې میم زرما ټول زما یا وایې چې نه زه تېروځم نه، زه ستونزې سره نه مخامخ کېږم، زه چې څه وایم دا ټول صحیح دي او والا سي په ما څوک انتقاد وکړي او زه بس عصباني سم نه 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 زه بس صحیح یم، دا ستونزه ده، دا رواني اختلال ده، دا شخصیتي اختلال ده او دا موږ نور هم زوړ ته بیایي، دا موږ ښه کوي نه، دا موږ نه ملګرو لرې کوي، دا زموږ اړیکې را خرابوي. نو دا کار نه دی پکار. او وروستی خبره دا ده چې د اړیکو د پاللو لپاره دوه نقطې دي، یو مهربانه اوسېدل دي او بل محبت کول دي. دا نو تر ټولو ډېر مهم دي. تاسې به ووایئ چې دا نقطه مهمه ده، دا مهمه ده. په ټوله کې دغه نننی بحث د اړیکو د پاللو لپاره لکه ډېر مهم دی او که هر نقطې ته پام وکړئ او په ژوند کې لږ لږ عملي کوئ نو زه اطمینان درکوم چې تاسې به اړیکې خوندورې سي. هره شپه چې کور ته ځئ سملی ځان سره یو محاسبه وکړئ که چېرته په دغو نقطو په دغو هدفونو باندې مخ ته تللي یاست شاد به سئ، خوشحالي به درکړل سي. او وروستی پوینټ دا دی چې مهرباني او مینه کول، محبت ښودل. د زړه له کومې هر چا سره مهربانه اوسئ. په مهرباني تاسې کم نه ګڼل کېږئ، په مهرباني ستاسې پیسې نه مصرفېږي، په مهربانۍ باندې ستاسې بې ارزښتمنه کېږئ نه. بعضې مسایل په دې فیسبوکونو کې زه ګورم وایي ډېر مهربانه اوسېدل خلک کم ارزښته کوي. خو زه به دا خبره وکړم چې څوک چې ډېر مهربانه دي هغوی ته کم ارزښته دي چې کم اصل دي. څوک چې مهربانه دي او اصیلو خلکو ته خپله مهرباني وښیي په دې سر به یې کښېنئ، په زړه کې به خاص ځای ورته ورکړي. نو فکر وکړئ څومره فرق موجود دی په انسانانو کې. تاسې به لیدلي چې هغه خلک چې مینه ناک دي، هغه خلک چې مهربانه دي، چارې خدای پاک څومره ښې حالوي، څومره له ستونزو سره مخامخ دي. تاسې کله لیدلي مهرباني محبت کول له خلکو سره دا ځواک ده، دا هر څوک نه لري، دا مهارت ده. هغه کسان چې دا مهارت را خپل کړي تاسې به بیا وګورئ چې په مخه به څنګه رڼا کېږي. تاسې به وګورئ چې د ټولنیزې غونډې څنګه تنظیموي، څومره ټولنیزې اړیکې لري، څومره په مړي ژوندي ور شریک خلک لري. نو په ټوله کې په دغو مسایلو چې ما خبرې وکړې زه بیا هم هیله لرم چې په دې یوې نقطې ته پام وکړو، اهمیت ورته ورکړو او په خپل ژوند کې تطبیق کړو. هیڅوک به رانه خفه هم نه وي، اړیکې چې کومې لرو دا به مو پایښت ته ځي، دوام به پیدا کوي او په دې سره به ډېر نوي خلک موږ ته راسي. هر چېرته چې تاسې کښېنئ خلک به در څخه موبایل نمبر غواړي، خلک به بیا در سره تماس نیسي. دا په څه؟ دا خو تا پیسې نه دي مصرف کړي، دا تا نور ارګا و برګا دې نه ده کړې، دا تا چاته څه نه دي ورکړي، بلکې تا ښه اخلاق کړي، تا ښه چلندونه کړي، تا ښه اورېدونکی وې، ته ښه صابر وې، ته ښه محبت کوونکی یې، ته ښه مینه ناک یې او ته ټکه ټکه ډېر نور څه یې. تا ته خپل غټ شخصیت در بخلی ده. خلک غواړي چې همدغسې خلکو سره واوسېږي، خلک نه غواړي چې بدو عملي یا له ستونزو ډکو خلکو سره ژوند وکړي، یا خدای مکه داسې خلکو سره واوسي چې په ټول عمر یې په لهو و لعب کې تېر سوی. هر څوک هیله لري چې ښه ملګری ورسره وي، هر څوک هیله لري چې داسې یو چا سره واوسېږي، داسې یو چا سره لاس په لاس وي، داسې یو چا سره مسیجونه وکړي، داسې یو چا سره ناسته پاسته مجلسونه او چکرونه ووهي چې که په فیسبوک کې عکسونه خپاره کړي خلک فکر وکړي وویاړي پرې چې الحمدلله څومره یو ښه ملګری لري، کورنۍ پرې وویاړي، دوستان پرې وویاړي او هغوی ارمان وکړي چې کاش دغه انډیوال سره زم ملګری سم، دغه انډیوال که ته کش کې زم لاړ سم ورسره چکر ووهم. نو راځئ چې موږ تاسو ټول دغسې یو څوک واوسو. په دې ژوند کې هېڅ هم نه دي پاتې، دغه واړه واړه چلندونه په دې زموږ مصرف نه کیږي، دا بدنیتونه، حسدونه، حسرتونه دا نه ده پکار. دا تر اوسه سوي دي، چاته یې خیر ورکړی، چاته یې ګټه ورکړې، هر چاته یې که ګټه ورکړي منافقتونو، حسرتونو. صحیح ده د لنډ وخت لپاره به یې موقف لوړ سوی، د لنډ وخت لپاره به یو چا عزت ورکړی، خو یو چاته ورتګ سته که نسته. نو زه دا بحث نور نه اوږدوم، راځئ چې دغو نقطو ته پام وکړو، یو بل ته مینه ورکړو، خوشحاله سو او د یو بل په غم غمجن سو او په خوشحالۍ خوشحاله سو. تر بیا ښه وخت.